بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم وسهلا في برنامج تدريس كتاب العربية بين يديك. الوحدة الثانية، الدرس السابع، الحوار الثاني. انظر واستمع وأعد. درنو اوریدونکو او لیدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، تاسو ته ښه راغلاست وایم. پرون موږ الحوار الاول ویل، په موږ البته دویم چپټر دویمې وحدې ته داخل شوي یو. په دویمه وحده کې موږ اول حوار پرون ویلې چې په هغې کې دوه کسانو فکر کوم عمر او عمارو، همداسې دوه نومونه وو چې هغوی په خپل منځ کې سره خپل فامیلونه معرفي کول. یو کس خپل د عمار و علي و وبخئ عمار و علي یو بل ته خپل فامیل ورپېژنده، خپله کورنۍ ورپېژندله. نن راځو په دویم حوار کې عمر او عثمان د شجرة الرسول صلی الله علیه وسلم په هکله، د هغه د مور و پلار و فامیل په هکله چې دی بحث کوي. په پښتو کې هم موږ د نسب شجره ورته وایو که نه، چې یعنې ستا د نسب شجره چې دی، یعنې هغه ونه چې ده هغه کوم ځای کې سره میلاویږي، فلانکی او فلانکي ځای کې چې دی تره زامن دي، فلانکي ځای کې چې دی سره ترونه یا پلرونه سره ورونه پاتې شوي دي. نو راځو په الحوار الثاني کې عمر او عثمان په خپل منځ کې سره همدا بحث کوي. عمر ورته وایي هل هذه شجره، هل آیا هذه دا شجره ونه، هل هذه شجره آیا دا ونه ده، هل هذه شجره آیا دا ونه ده. عثمان ورته وایي نعم هو هذه شجره، هذه دا مؤنث. کله چې موږ وایو دا و مذکر وي نو وایو هذا، خو کله چې وي هذه مؤنث نو بیا وایو هذه دا مؤنث. شجره ونه، نعم هذه شجره، هو دا ونه ده. هذه دا أسرة فامیل کورنۍ الرسول، هذه أسرة الرسول، دا د رسول کورنۍ ده صلی الله علیه وسلم. عثمان او عمر بیا هم سوال و جواب کوي. عثمان ورته وایي، البته په دې شجره کې یو بل ته کسان ښیي چې دی څوک دی، دی څه کیږي. عثمان ورته وایي هذا دا والد، ګوره والد پلار، والد پلار، والدی زما پلار، والدو کا کاف کاف الخطاب دی ستا پلار، والدو هو، والدو هو موږ د هغه لپاره اشاره کوو، والدو هو د هغه پلار. هذا والدو هو دا د هغه پلار عبدالله، عبدالله دی. هذا والده عبدالله دا د هغه پلار عبدالله دی. عمر ورته وایي وهذه او دا والدته د هغه مور یا د هغه والده، د هغه والده مور، والدته د هغه مور. آمنه، آمنه ده. وهذه والدته آمنه او دا د هغه مور آمنه ده. بیا عثمان ورته څه وایي وهذا او دا جده، جد نیکه، جده د هغه نیکه، عبدالمطلب، عبدالمطلب دی. عمر ورته وایي وهذا او دا عمه د هغه تره العباس، وهذا جده عبدالمطلب او دا د هغه نیکه عبدالمطلب دی. وهذا او دا عمه د هغه تره، عم تره، عمه د هغه تره العباس. په عربي ژبه کې یو حقیقت باید تاسې درک کړئ، هغه دا چې اسم سره الف لام نه لګیږي. مثلا د چا نوم خالد دی، ته نشي ویلی الخالد. ستا نوم صلاح دی، زما نوم صلاح دی، زه نشم ویلی یا ته هم نشي ویلی الصلاح. ستا نوم ظهیر دی، الظهیر نشي ویلی. ستا نوم وسام دی، الوسام نشي ویلی. نوم سره الف لام نه لګیږي. خو دلته تاسې وګورئ نوم سره العباس راغلی. وجه څه ده؟ کیدای شي تاسې نه څوک پوښتنه وکړي
اصلا په عربي کې بعضې نومونه دي هم داسې لکه عباس نه دی العباس اصلا د هغه نوم داسې نه دی چې نوم عباس دی مونږ الف لام که بل رستاړی ورسره وبخئ مختاړی زم دومره پکې البته پښتو کې دومره تکړه نه یم د مختاړي نوم مې هسې زده کړی دی خو مختاړی هغه ته وایي چې مخکې ورسره راشي مخکې چې کومو نومو سره راشي هغه معرفه وي الریډي نو مخکې نه هم چې ورسره راشي بیا امکان شته دی خو اما نوم سره دا نه راځي نو دلته چې العباس راغلی دا په دې معنا دی چې د هغه نوم العباس دی یعنی داسې نه ده چې هغه نوم عباس دی دلته ورسره عمه العباس راغی اصلا چې هغه کله ماشوم پیدا شو نوم یې څه و العباسي نومو نو ځکه دلته الف لام پرې داخل شوي نه دي الف لام د دې نوم خپل الف لام دي وهذا عمه العباس او دا د هغه تره العباس دی نو ځکه زه پښتو کې هم العباس وایم عباس نه وایم ولې ځکه چې نوم العباس دی د الف لام پکې اضافي نه دي د نوم برخه ده عثمان ورته څه وایي وهذا او دا وهذا لږ به مخکې کوچې پوره ښکاره شي وهذا عمه او دا یې تره دی حمزه وهذا عمه حمزه او دا یې تره حمزه دی عمر ورته څه وایي وهذه او دا ګورئ وهذا مذکر صیغه و او دا وهذه او دا مؤنث عمته د هغه ترور ده صفیه وهذه عمته صفیه او دا د هغه ترور صفیه ده وهذا او دا ابنه ابن زوی ابنه د هغه زوی القاسم موس د هغه نوم دی وهذا ابنه عبد الله او دا د هغه نوم وبخئ او دا د هغه زوی عبد الله دی یو نوم القاسم او یو زوی القاسم او بل زوی عبد الله وهذه عمته صفیه او دا د هغه ترور صفیه ده وهذا ابنه القاسم او دا د هغه زوی القاسم دی وهذا ابنه عبد الله او دا د هغه زوی عبد الله دی عثمان ورته څه وایي وهذا ابنه ابراهیم او دا د هغه زوی ابراهیم دی وهذا او دا ابنه د هغه زوی ابراهیم دی وهذا ابنه ابراهیم او دا د هغه زوی ابراهیم دی بیا عمر ورته څه وایي وهذه مؤنث صیغه ده ګوره وهذا کله چې موږ نارینه ته اشاره کوو مذکر اسم ته اشاره کوو وایو هذا کله چې مؤنث اسم ته اشاره کوو دا هذه وهذه او دا ابنته لور ابنته د هغه لور فاطمه وهذه او دا ابنته د هغه لور فاطمه وهذه ابنته فاطمه او دا د هغه لور فاطمه ده عثمان ورته څه وایي وهذه ابنته رقیه او دا د هغه لور رقیه ده اکثره زموږ استاسې بعضې خلک رقیه وایي که نه رقیه ده وهذه ابنته رقیه او دا د هغه لور رقیه ده وهذه زینب او دا زینب ده وهذه ابنته او دا د هغه لور البته دا موږ چې د هغه لور د هغه تره د چا د محمد صلی الله علیه وسلم ده وهذه ابنته ام کلثوم نه ده وهذه او دا ابنته د هغه لور ام کلثوم د هغه لور ده یعنی د هغه د لور نوم چې ام کلثوم نو دا چې دی نننی درس دی یو ځل بیا تکراروم البته صرف لولمای پښتو معنی نه کوو الحوار الثاني انظر واستمع وأعد هل هذه شجرة؟ نعم هذه شجرة هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا والده عبد الله وهذه والدته آمنة
وهذا جده عبد المطلب، وهذا عمه العباس، وهذا عمه حمزة، وهذه عمته صفية، وهذا ابنه القاسم، وهذا ابنه عبد الله، وهذا ابنه إبراهيم، وهذه ابنته فاطمة، وهذه ابنته رقية، وهذه زينب، وهذه ابنته أم كلثوم. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.